بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړو زده کړو چې په اس پی اس اس کې بار ګراف یا بار چارت څرنګه جوړیږي. بار چارت یا ګراف چې دی هغه عموما په اس پی اس اس کې د ډاټا د ویژوالایزیشن لپاره استعمالیږي. یعنی ویژوالایزینګ څخه مراد څه دی؟ ډاټا ته ښکاره کوي چې یو ویریبل د بل ویریبل یا نورو متحول څخه څرنګه رابطه او اړیکه لري. یعنی که چیرې موږ وګورو په یو ویریبل کې فرضاً که موږ وایو چې جینډر دی میل او فیمیل دی او د هغوی هیلث موږ معلوم کړو چې آیا میل ډیر صحتمند دی او که فیمیل ډیر صحتمند دی، نو د بار چارت په ذریعه یا د بار ګراف په ذریعه موږ څه کوو؟ ترسره کولی شو. عموما درې ډوله دی، یو سمپل دی، دویم کلاسټرډ او دریم سټیکډ بار چارت دی. سمپل چې دی په عموما توګه سره یو ویریبل د بل یا دوه یا یو ویریبل سره څه کوي؟ کمپیر کوي یا ریلیټ کوي. فرضاً جینډر موږ غواړو د هیلث سره څه کړو؟ کمپیر کړو یا ریلیشنشپ واضح کړو. کلاسټرډ چې دی عموما په انفرنشل سټاټسټکس کې استعمالیږي یا د ایوریج انووا ټیسټ په ذریعه سره چې موږ غواړو هغه وکړو. د دې دپاره موږ څه کوو؟ موږ یو جینډر یا ویریبل راغواړو، د ګروپ سره څه کوو؟ کمپیر کوو یا ریلیشنشپ پیدا کوو. فرضاً ګروپ کې موږ وایو چې هیلتي او ان هیلتي دي او غواړو موږ دا معلوم کړو چې دا فیل او فیمیل او میل چې دي دوی هیلتي او ان هیلتي کنډیشن فور د دوی پر ویټ باندې څه تاثیر کوي، یعنی ویټ د دوی پر هیلث پر دې څه تاثیر کولی شي، هم څه کوي؟ ریلیشنشپ ورکولی شي. سټیکډ بار چارت چې دی هغه عموما که چیرې موږ ته لیکټ سکیل راکول سوی وي 1/5 د 1/3 یا 1/7 چې کوم ویریبلز ورکول سوي یا سټیسفیکشن ویریبل وي. د جینډر یو ویریبل سره څه کوو؟ نومینل ویریبل سره کیټګوریکل ویریبل سره څه کوو؟ کمپیر کوو یې. نو دا غواړو په پریکټیکل سره دلته موږ اجرا کړو. موږ ویټ لرو، دلته پیشنټ لرو چې تاسې کتلی سئ هغه 1 یعنی هیلتي او سیکنډ کوډینګ سوی دی او سیکنډ یې ان هیلتي دی. او موږ جینډر هم لرو، دلته تاسې وینئ چې 0 فیمیل دی او 1 میل دی. د دې دپاره غواړو چارت جوړ کړو. بار په دوو طریقو کیږي، په ګراف مینو کې یو چارت بلډر په ذریعه سره او یو لیګسي ډایلوګ کې بار. فرق دومره دی چې په چارت بلډر کې دلته په مفصله توګه سره کولی شو بشپړه معلومات ورکړو او ایډیشن څه په صحیح توګه وکړو. په ډایلوګ کې دومره زیات انفارمیشن یا ایډیشن نه دی ورکول سوی. چارت بلډر ته راځو. په دې ځای کې موږ ته یو بله مینو هم اسایډ ته راخلاصېږي سپورټیو. راځو غواړو اوس دلته موږ غواړو بار چارت سمپل ته جوړ کړو. چارت بلډر ته راځو. په دې ګالري کې تاسې بار انتخابوئ، سمپل چارت ډرا کوئ، راوړئ یې. جینډر به عموما راوړئ ایکس اکسس ته. زه غواړم د دوی ویټ مثال ارزیابي کړمه یا ریلیشنشپ ورکړم د فیمیل او میل ترمنځ. کله چې دلته راسئ تاسې یو سپورټیو مینو راځي. بار کې تاسې ورکړی دی چې د دې وای اکسس کې ډیپینډنټ ویریبل کې چې تاسې ویټ ورکړی دی، د دې لپاره تاسې غواړئ سټاټسټکس کې کوم شی فنکشن ورته اجرا کړئ، مین، میډین، موډ، میکسیمم، حتی پرسنټیج ګریټر دین هم ورکولی سي. فرضاً 30% یې ګریټر وي هم ورکولی سي. خو دلته زه نور آپشنونو ته نه ځم، زما یوازې چې موسټ کار ځینې اخیستل کېږي مین دی، زه غواړم مین یې کړم. او ایکس اکسس کې تاسې کولی سي فیمیل میل راغلی مخته یې وړلی سي، میل دی اول سي او جینډر دی یوازې راسي اپلای وهئ. او وای اکسس کې فرضاً مین ویټ دی، مین نه غواړم، خالي ویټ دی راسي او ټوله څه کوئ؟ خپل آپشن ورکوئ، اپلای وهئ او اوکې کوئ. اوس تاسې ګورئ تاسې ته ټیبل راوست دلته چې میل چې دی هغه هم تقریبا 80 په شاوخوا کې دلته ځکه ایوریج کې دي او دی هم دلته. کله چې پر دې تاسې کلیک ووهئ تا ته هم داسې بشپړه معلومات درکوي په دې ځای کې. دې په کلیک کولو سره کینسل. اوس تاسې ته د دې اصلي ډیفرنس راوځي چې میل چې دی هغه 4.26 دی او فیمیل چې دی 4.38 دی، یعنی فرق و تفاوت سته. یعنی دا د ډاټا څه سول؟ سمپل دی. اوس غواړو موږ په دې کې د لیګسي ډایلوګ په طریقه سره کار کوو. بار راځو، درې آپشن لري، سمپل کې، کلاسټرډ او سټیک چې ما وختي ویلي وه. سمپل که چیرې موږ وګورو تاسې ته مینو راځي، جینډر راولې کیټګوري اکسس ته او غواړئ چې د بل اکسس سره یې وکړئ، نو وای اکسس کې څه کوئ؟ پرتله کوئ. فرضاً ویټ څه کوئ؟ پرتله کوئ. یا نه غواړم هغه صرف نمبر اف کیسز یوازې دا معلوم کړم څونه میل یا څونه فیمیل دي زما په ډاټا کې، نو اوکې وهئ. په پرسنټیج هم پیدا کولی سئ.
اوس چې اوکې وایي تاسو ته وایي چې ټوټل 200 دي ټوټل په هغه کې چې فیمیل دومره دي او میل چې دي اندازه دومره ده. اکیوریټ ډاټا غواړي ډبل کلیک پر وهئ په دې بار کې دلته چارټ کې کلیک وهئ کینسل بیا کینسل تاسو ته راوړي چې 185 فیمیل دي په ټوټل پاپولیشن ډاټا کې او میل 140 دي. دې سمپل اوس راځو چارت بلډر کې غواړو چې کلسټرډ استعمال کو. کلسټرډ چې دی موږ ته ما ویل چې یو ویریبل د ګروپ سره څه کوي کم ریلیشنشپ ورکوي. په دې توګه سره راځو تاسو ګراف ته ریزټ وهي چې ټوله ولاړ سي. دوهم ګراف چې دی هغه راځي تاسو ډراګ کوئ و باکس ته. په دې ځای کې زه غواړم چې کوم جنډر چې دی هغه دی پر کلسټرډ ایکس سیټ کلر دی راسي او ویټ غواړم زه چې کمپیر کوم مین ورکم او د چې سره د پیشنټ سره یعنی هیلث سره څه کوم کمپیر کوم. وزه راځم هیلث ته دا دی یوازې ویټ راسي اپلای کوم او بار دی مین وی ایکس اکسس دی پیشنټ نور کوم هیلث ګورم هیلث کنډیشن ورکوم او هیلث دی اول راسي اپلای کوم. اوس کته تاسو اوکې وای تاسو ته یو کلسټر ټیبل جوړ شي ان فیکټ ګراف راسي چې شین کلر کې فیمیل دی او میل چې دی زرغون کلر کې دی. پرزنت ډاټا کې تاسو ولر چینجز غواړي راولي شدي چې ځکه ما ډیفرنشیشن ډېر کم ور کړی دی تاسو کله چیرې ځکه ډېر یو لږ تفاوت به زه ورکړم. اوس که چیرې تاسو راسي ګراف جوړ کړئ تفاوت لږ درته ښکاره کېږي. ریزټ وهئ بیا همدا راځي جنډر راځي پر کلسټرډ آن سیټ باندې کلیک کوئ او پیشنټ یا هیلث کنډیشن چې دی هغه ایکس اکسس ته زه غواړم چې آیا ویټ چې کوم دی لري وزن هغه دی پر هیلث کنډیشن تاثیر کړی دی چې هیلث او ان هیلث کړی دی کنه. نو دلته کلیک وهو غواړم چې پیشنټ نه هغه دی هیلث کنډیشن ورته ولیکل سي اپلای به کلیک کوئ او وای اکسس کې دی سپ ویټ راکړل سي اوکې وهم اوکې. تاسو اوس وګورئ د ګراف چینجز لږ ښکاره کېږي. اکیوریټ ډاټا لپاره ډبل کلیک ووهئ لاندې دلته کلیک کړئ چې تاسو ته پوره بشپړه درکړي. اوس تاسو وګورئ چې فیمیل چې دی هغه ویټ چې دی هیلث یې 4.3 دی او هیلث کې چې میل دی 3.98 چې دی د دې ویټ دی او ان هیلث چې دی هغه 4.8 ویټ لري ایوریج مین چې دی او ان هیلث چې دی میل به 4.2 لري. دې ته کلسټرډ وایي چې موږ کولای شو ویریبل د ګروپ سره څه ریلیشنشپ ورکړو. غواړو اوس زده کړو چې سټیکډ سامپل سره کم کیږي چارت مخ ته وړل کیږي. تاسو راځي سټیک ته کلیک وهئ. د سټیک لپاره فرضاً زه غواړم چې ورکړم عیني شکل کې د میل او فیمیل لپاره فرضاً زه راځم جنډر راوړم دلته ایږده مې میل او فیمیل او سیټ کلر کې زه راځم. نو دلته ګوري تاسو زه غواړم چې په سټیک کې د لیکټ سکیل چې کوم استعمالیږي د سټیسفیکشن لیول سره راولم. نو د سټیسفیکشن لیول لپاره فرضاً هیلث غواړم زه معلوم کړم جنډر ما راوستی هیلث راځم فور دې کنډیشن ایزدم او کانټ نه غواړم چې بل شی راولم صرف دا غواړم چې پرسنټیج ماته ښکاره سي. نو پرسنټیج تاسو کوئ ګرانټ ټول نه غواړم د ایکس کې چې کوم کیټګوري ده د دې پرسنټیج زه غواړم پیدا کړم. کنټینیو وهئ او غواړئ چې نوم یې ور چینج کړئ هم کولی سي تاسو جنډر دې ایسته سي میل دی فرضاً فرست راسي اپلای کوئ او وای اکسس کې پرسنټیج غواړم ولیکم زه اپلای اوکې وهئ. کله چې تاسو اوس اوکې وهئ تاسو ته اوس څه کوي ښکاره کوي چې فیمیل چې دی هغه دومره قدر ایکسلنٹ کنډیشن د هیلث لري او فیمیل دومره یعنی فیمیل ډېر ښه کنډیشن لري د هیلث ته نظر و میل ته او ګوډ چې دی عین نشان کې هم ډېر دی. که غواړئ پرسنټیج پیدا کړئ عین نشان کلیک وهئ کینسل کلوز. تاسو ته څه کوي پرسنټیج ښکاره کوي چې
فیمیل چې دي 40.03% هیلث ګډ دي کنډیشن د هیلث او دوی 45 او دا 38.9 ایکسلنت هیلث لري فیمیل او میل 32.9 کنډیشن لري دې ته وایي سټیکډ بار چارت او دا کلاسترډ دی د ګروپ سره کمپیر کوي او دا سمپل او چې په سمپل توګه سره څه کوي موږ ته څه کوي راښکاره کوي